آب میخوری؟ بشی پایین آب میارم. بشین پایین. لږ اوبه راوړه چې وسوځېدم، کمی آب بیار کې سوختم. دا چې د مظلومو افغانانو موټر په یزد ښار کې د ایران دولت له لوري په ډزو نښه شوی و چې له امله یې موټر اور اخیستی. د اور په لمبو کې 3 کسان شهیدان او 4 نور پکې ټپیان شوي دي. دغو مسافرو ځوانانو د ایران پوځ څخه د اوبو غوښتنه وکړه، اما د ظالم ایرانی پوځ عسکرو د یوه لپه اوبو مهرباني ونه کړه ترڅو په سرو لمبو سوځېدلي زخمونو باندې وباشي چې لږ سکون ورته حاصل شي. د ایران دولت له لوري د افغان وګړو داسې بېرحمانه وژنه د زغملو وړ نه ده. دا چې د انسانیت له دایرې سرکښي کوي او روغ وجودونو ته یې اورونه ورته کړل، د بېوسه انسانانو له زجر نه یې خوند اخیستلو څو وجودونه یې په لمبو کې ورید کړل. په همدې پار نن سه شنبه یعنې درېنۍ د بغلان ځوانانو یووالي ټولنې او پتمن ولسونو په ګډون د ایران دولت له لوري پر مظلومو افغانانو د شوي ظلم پر خلاف لاریون ترسره کړ. لاریون د بغلان ګڼ شمېر ویښو خلکو په ګډون ترسره شو. په یو غږ یې د ایراني حکومت جنایت وغندو او پر وړاندې یې د عدالت غوښتنه ترسره کړه. بغلان د ځوانانو یووالي ټولنې او د بغلان وګړي د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د شوي ظلم پر وړاندې دې غلي پاتې نشي او د ایران له ظالم دولت سره دې د ورروانو بې پایانه مفته اوبو حساب وکړي. قراردادي صادرات او واردات دې له ایران څخه نور نه کوي او د نړیوالو اساسي قوانینو په رڼا کې دې ترې په نړیوال سټیج د متضررو افغانانو حق غوښتنه وکړي.